د لوی او بخښونکي خدای پاک او سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. زه ما غواړم چې نن په یوه نوې پروژه باندې کار درته وکړم د انیمیشن کارتون انیمیشن دی. مثلا ځینې وخت کې که موږ تاسو وغواړو چې په ډبل چټپیټ کې یو کارتوني انیمیشن ورکړو، یعنې یو حرکت ورکړو، څنګه کولای شو؟ نو ویډیو تر پایه پورې راسره تعقیب کړئ، انشاءالله چې یو څه به ځینې زده کړئ او خپله به استفاده ورڅخه وکړئ. نو د کارتون انیمیشن لپاره که څه هم په ساده پروګرام یعنې موبایل کې هم کولی شو چې کارتوني انیمیشن ورکړو. کاین ماسټر کې چې دلته د ما سره یوه ویډیو وي، زه تاسو ته وښیم. ګورئ چې په دې شکل سره ما په کاین ماسټر کې یو کارتوني انیمیشن ورکړی. کاین ماسټر ویډیو کارتون، ګوره په دې شکل سره یعنې موږ تاسو کولی شو کاین ماسټر کې هم یو انیمیشن کارتون انیمیشن جوړ کړو. د مختلفو کور دی، مثلا وریځ ده، کس دی سړک باندې روان دی. نو په دې شکل سره کولی شو موږ تاسو مختلف انیمیشنونه د ځان لپاره جوړ کړو. نو راځم دلته افټر افیکټ ده. افټر افیکټ کې راځم یو نیو پروجیکټ اخلم، البته نیو کمپوزیشن، رایټ کلیک، سالید بیکګراوند دا باید فیټ وي په دې شکل سره. د دوی دپاره د دوی هر څه دپاره مخکې نه باید زه مثلا یو سړک، کورونه، شاوخوا ونې، دا شی زه باید ډیزاین کړم. هغه تاسو که په کورل ډرا کې ډیزاینوئ، که په فوټوشاپ کې یا ان ډیزاین کې، په هر شو کې چې تاسو ته اسانه وي. خو مخکې نه ما دلته ډیزاین کړی دی په کورل کې، زه تاسو ته ښایم. په دې شکل سره تاسو هم کولی شئ چې ډیزاین یې کړئ. ګوره ډېر ساده شکل سره یو شیپ مې راخستی، داخل کې واړه شیپونه دي. بیا بل شیپ دی رنګ مې تغییر کړی، همدغه هم شیپونه دي. دا ګورئ دا ونې چې دي ټول شیپونه دي، یعنې ګورئ توپ دی، مثلا دغه کوم تختې چوکۍ چې دي شیپونه مې داسې رسم کړي او رنګونه مې ورکړي دي. نو تاسو هم کولی شئ په دې شکل سره یو شیپ د ځان لپاره ډیزاین کړئ. راځم دا راخلم، افټر افیکټ ده، دا باید هغه په سر وي، مثلا په 2 اندازه باندې. دا د مو بیکګراوند شو. د دوی دپاره مثلا غواړم چې زه یو حرکت ورکړم. نو راځم زه باید څه وکړم؟ لومړی باید د دوی دپاره مثلا کارتوني مې هم فوټوشاپ کې ډیزاین کړی ورته. راځم کارتوني هم راخلم. کارتوني څه شو؟ کارتون څه شو چې دغه دی 001 دغه لیر دی. راځم دا راخلم، دا زه څنګه کوم؟ دلته پیسټ کوم، باید د لیر په شکل باندې راشي. ښه، دا هم موټر او دغه نه وروسته کارتون فاینل کریکټر. په دې باندې زه کلیک کوم، باید تاسو ته د دغه کارتوني هغه ټول څنګه شي معلوم شي، چې مثلا څنګه کولی شو کارتوني موږ تاسو په فوټوشاپ کې ډیزاین کړو. ګورئ په دې شکل سره کارتوني دی چې مثلا ما ډیزاین کړی. ګوره مثلا باډي ده، فیس یې دی، لیفت پښه ده او رایټ پښه ده. دغه په دې شکل سره ما لیر ټول ډیزاین کړی. ولې ځکه د په خاطر مې لیر کړی چې بیا کولی شو مثلا په اسانۍ سره هلته حرکت ورکړو. چې ګوره مثلا یوه پښه یې ده، بله پښه یې ده، مثلا باډۍ یې ده، حتی سترګې یې دي. ګوره په دې شکل سره ما ټول جدا جوړ کړی. نو راځم
څنګه دا دوته ډیزاین ورک څنګه دوته حرکات ورک رزم د هم راخلم دلته لیر په شکل اوس رزم دو کمپوزیشن ته ګوري په دو شکل سره کمپوزیشن دی زه څنګه کولای شم مثلا دوته انیمیشن ورکړم رزم اول مثلا باید مثلا شودوی دا خیف که اور وایم روتیشن ورته چې روتیشن په اول سر کې زه باید د دو اول انکور پوینټ دغه نقطه زه باید واخلم مثلا د حداقل دغه ځای نه څنګه کېږي هورېږي ګوره په دو شکل سره مثلا ورته چې په اول سر کې په دا ځای باندې وي کله چې مثلا دغه ځای ته راځم پښه راشي دغه ځای ته اول باید وی پښې ته څنګه وکړم داسې انیمیشن ورکړم ورته وایم چې بیرته راشي دغه ځای ته ته چې بیرته راشي نو ګورئ دو په دغه شکل سره داسې یو انیمیشن البته یوې پښې یوازې واخیستو دو دپاره زه راځم یو کود ورکوم چې مثلا ورته تر اخره پورې په همدې شکل باندې باید څنګه شي ادامه ولري آلت نیسم دلته کلیک وایم دغه ځای کې زه ورته وایم چې په وړو حروفو لیکم لوپ بیا او غاټه دوی ته باید ډېر فکر وي چې دا باید په همدو شکل سره ولیکئ اوټ دا نور باید کوچني شي لوپ اوټ او د هغو نه وروسته ضبطه هغه دوې نقطې سر په سر دوې نقطې څنګ په څنګ اوس یوه نقطه ده شیفت دغه دوې نقطې باید ولري اوت دا باید لري کم کاوس شیرو تایپ مساوی اوس ورته وایم چې دوې نقطې سر په سر سایکل بیا دوې نقطې سر په سر او قوس بند انټر خو انشاءالله غلط به نه وي ښه دا دې نه دی غلط ګورئ اوس همدغه پسې حرکت ادامه لري پسې راځم دا باید زه څنګه کړم آلت نیسم درته اوس درته لیکم په دو شکل سره باید ولیکل شي ورته وایم چې لوپ غاټه او صحیح بیرته اوټ یو ټي کاوس شیرو تایپ مساوی دوې نقطې سر په سر سایکل او دوې نقطې سر په سر او بیا قوس بند کنټرول A کنټرول C کاپی کوم یې هم انټر ولې ونخستو باید وایخلي آلتو کلیک ګورئ په دې شکل سم ولیکو انټر وایم انټر ولې نه راځي ښه ګورئ دا دې حرکات یې څنګه کړلو همداسې تر اخره پورې به اوس حرکت لري راځم ورته وایم چې دا خو شوه رایټ پښه ورته وایم چې لیفټ پښه اور وایم روټیشن البته در لیفت و اور وایم روټیشن ورته وایم چې په اول سر کې دو پښه
باید اولنی مهم کار چې دی همدغه دی انکور پوینټ انتخاب یې دی چې مثلا پښه باید د کوم ځای نه روټیشن واخلي ورته چې په اول سر کې باید په دغه ځای کې وي کله چې د دې ځای ته راځي دا باید مثلا پښې خو باید خلاف وي په اول سر کې په همدې ځای کې وي دا چې کله شاته کېږي ګورئ ورته چې دا مخکې لاړه شي او دا چې کله شاته کېږي مخکې کېږي دا باید بیرته شاته لاړه شي په دو شکل سره او دا په دو شکل سره اوس کولی شو هغه کوم کود چې ما د هغو ځای نه کاپي کړلو الت ورسره نیسم دلته کنټرول وي پیسټ کوم یو څه مشکل لري دا غلطه مثلا په دغه اولنی که زه ځنې ډیلیټ کم دوم د دوبل یو پریس کړئ چې کیفرېمونه معلوم شي دونه هم دا ډیلیټوم دا هم ځنې ډیلیټوم څه ستونزه ده کې نه پوهېږم ولې که راشو دا کیفرېمونه بیخي ځنې لرې کړو په خپله خوښه باندې موږ تاسو ته حرکت ورکړو ول ځکه هغه طریقه ډېر اسانه ده په اسانۍ سره کولی شو خو دا چې څه ستونزه ده زه به چک کړم الټو کلیک click Ctrl Z کوم ټول رسم په همدو شکل سره ګورئ یوې پښې ته انیمیشن ورکوم ګورئ د یوې پښې انیمیشن په دو شکل سره جوړ شو اوس راځم د دو لیفټ پښې انیمیشن جوړوم او وایم روټیشن ورته چې په اول سر کې انیمیشن باید په همدې ځای صحیح دی کله چې دا چپه پښه مثلا دې ځای ته راسي دو ښۍ پښې ته باید پښې د بل مخالف حرکت ولري نه دا دې ځای ته راشي دا چې کله اوس مخ ته راځي ګوره په دو شکل سره دا باید شاته لاړه شي په دو شکل سره او دا چې کله مثلا بیرته شاته ځي دا باید مخکې لاړه شي په دو شکل سره اوس راځم داسې نیسم کاپي تم چې کنټرول وي او بیا یې دو ځای نه کنټرول وي کنټرول وي ګورئ په دو شکل سره یو انیمیشن څنګه کړل یو انیمیشن یې واخیستو اوس بیرته راځم کمپوزیشن یې اول ته دغه فاینل کامپ راځم فاینل کریکټر کامپ ټول راخلم دلته اپلای کوم اس وایم سکیل تم چې سکیل باید یو څه کوچنی شي په دو شکل سره ګورئ دا دی لکه ځای په ځای چې باندې وي راځم یې دوی پر ورته چې مثلا پوزیشن په اول سر کې پی وایم پوزیشن ورته چې په اول سر کې په دغه ځای کې البته پوزیشن همداسې وي کله چې مثلا تر 15 ثانیې یا 13 ثانیې پورې رسیږي دا باید دغسې یو حرکت ولري په دو شکل سره ښه مثلا دا په دې کولی شو نور مثلا مختلف راځم مثلا موټر هم ورته واخلم 0 یو ډبل کلیک کولی شو مثلا اول ټایر دوم ټایر
یعنی کولای شو د په هغه کې هم تغیرات راولو خو که مثلا موټر هم کولای شي موټر ته هم حرکت هم دغه پوزیشن ورکوي په ډېر اسانۍ سره کولای شو داسې یو کارټون انیمیشن جوړ کړو راځي مثلا دا ورځم ډوپلیکیټ کوم کنټرول ډي یو لږ ځنې شاته کوم او اس سکیل یو څه کوچنی کوم ګورئ په دې شکل سره نو داسې کولای شو مختلف انیمیشن نور هم جوړ کړو چې موږ تاسو د دې لپاره بیا مثلا غواړئ چې اپتیکال یو پارتیکولر البته زه به سرچ کړم ګورئ پارتیکولر یعنی ذرات راځم دلته د دې لپاره نیو سالیډز باید واخلم دغه پارتیکولر په دې باندې اپلای کوم راځم پارتیکولر سیټینګ ته ټایم چې رایټ یې دغه لیکې باید نه وي ورسه ښه بل فیزیک ته باید راشم ویلاسیټي په دې اندازه وي او ګریویټي پورته طرف ته شي او اکسترا یو څه باید کوچنی شي په دې شکل سره او یو بل افیکټ به باندې اپلای کړم د فیل په نامه فیل په دې باندې اپلای ورته چې رنګ یې تور شي او اس وایم سکیل یې یو څه کوچنی شي پوزیشن ورته چې مثلا دغه د هغه نه چې دود وځي په دې شکل سره اس ګورئ ګورئ دلته داسې د دود شکل کولی شي دلته داسې مختلف نور شیان هم تاسو څنګه کړئ ورسره اضافه کړئ ګورئ داسې د دود شکل لري په دې شکل سره زه باید ښه دقیق جوړ کړم بیرته راځم فیټ نو په دې شکل سره کولی شو تاسو یو کارټون انیمیشن جوړ کړو نو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه مو څه زده کړي وي په دې په راتلونکو ویډیوګانو کې به انشاءالله کارټون انیمیشن باندې نورې ویډیوګانې هم جوړوم تر بلې ویډیو د خدای په امان